اروپا ته د پاکستان پر دولتي هوایي الوتنو شپږ میاشتو لپاره بندیز ولګېد. په اروپا کې د هوایي چلند ادارې ایاسا پر بنسټ اروپایي هیوادونو ته د پاکستان دولتي هوایي شرکت PAI د الوتنو جواز د شپږ میاشتو لپاره ځنډولی دی. د ایاسا ادارې مسؤلینو ویلي د PAI شرکت جواز ځنډولو دغه امر به د جولای له لومړۍ نیټې څخه پلی کیږي. یا د ادارې له هغو ریپورټونو وروسته دا پریکړه کړې ده چې ویل کېږي پاکستان هیواد کې سلګونه پیلوټانو د الوتنې لپاره جعلي سندونه جوړ کړي دي. د ایاسا ادارې د جرایم مشر پیټر کای PAI هوایي شرکت ته په یو لیک کې لیکلي دي. ایاسا ته معلومه شوې چې د جون میاشتې پر 24مه نیټه د پاکستان هیواد هوایي چلند وزیر غلام سرور خان د خپل هیواد پارلمان ته ویلي چې په ټول هیواد کې د 860 پیلوټانو له ډلې نږدې 260 کسانو ته جعلي الوتنې سندونه ورکړل شوي دي او له همدې معلوماتو په اساس ایاسا اداره د پاکستان پیلوټان د لاسنسینو په تړاو اندېښنه ښودلې ده. بلخوا د PAI شرکت چارواکو هم دغه ریپورټونه منلي دي او په دې اړه وایي هغه خلکو چې له وړاندې د دوی ټکټونه پیرودلي کولی شي د ټکټ موده نوره هم وغځوي او یا بیرته خپل لګښتونه واخلي. د PAI شرکت چارواکي پر وینا دوی په اروپا کې د هوایي چلند ادارې له یو شمېر مسؤلینو سره په اړیکه کې دي او د دغه ادارې د مسؤلینو اندېښنو ختمولو لپاره لاس په کار شوي دي او ډېر ژر به نور بدلونونه رامنځته کړي. په یادولو ده چې تېره اونۍ د پاکستان هیواد دولتي هوایي شرکت PAI 150 پیلوټانو ته له هغه وروسته د الوت له اجازې ورکولو ډډه وکړه چې چارواکو ویلي سندونه ایجاد کړي.